افغانستان کرکټ بورډ د هند پر وړاندې د 3 شلوريزو لوبو لپاره خپل سکواډ چې دا اناونس کو په دغه سکواډ کې یو سرپرایزینګ زما لپاره چې د ټولو د افغانستان کرکټ فین لپاره دا سرپرایزینګ یو لوبغاړی دی او ډیر ښه خوشحالي خبر دی هغه نوین الحق دی چې نوین الحق تاسو ته ما په ویډیو کې دا خبره کړې و چې نوین الحق خپل ځان باندې کار شروع کړی دی او د ملي لوبډلې ته بیرته راځي او مغه خبره و دی ملي لوبډلې په سکواډ کې نن شامل شوی نو دغه یو غټ هغه د خوشحالي خبرو زموږ لپاره په دغه سکواډ کې نور که زه سکواډ ته وګورم اتلس کسیزو لوبغاړو دا سکواډ د هیڅ ضرورت نه و چې اتلس کسان په دغه سکواډ کې اډ شوي وای 14 یا 15 ډیر و خو د سکواډ طرف ته راځم ټایم او وخت به تاسو نه ضایع کوم د افغانستان په سکواډ کې ابراهیم زدران کیپټن دی رحمان الله ګربز دی صدیق الله عطل دی درویش رسولی دی او ګلبدین نائب یو ځل بیا سکواډ ته راوستل شوی دی په کوم بیس پر پرفارمنس باندې زه په دغه خبره باندې نه پیغام او سره نور رحمان چې یو ښه چوایس دی 2 وکټ کیپر دی چرته به لوبوي دغه یو سوال یا نشان دی کزرا شمه بیا محمد نبی دی محمد نبی نه پس راشد خان دی بیا مجيب الرحمن دی بیا ننګیال خروټ دی ننګیال خروټ نه پس نور 2 سپینران لیفت هند سپینران لوبډل تا چول شوی نورم لوبول دی او ننګیال خروټ هم لوبول بیا په فاز بالینګ کې گزارا شم فضلک فاروقی دی او فضلک فاروقی سره نوین الحق یو ځل بیا لوبډل تر راغلی دی او عبد الله مزای دی دا زموږ لوبغاړي دي 14 کسیزه لوبغاړي 15 کسیزه لوبغاړي چې په مین سکواډ کې دي ریزرو ته چې زرا شم په ریزرو کې دی شاهد الله کمال چولای فرید ملک چولای دی ورسره چې دوی اجازه مزای چولای دی نو زما په نظر باندې هیڅ ضرورت نه لري دلته افغانستان ته چې اتلس کسیزه کسانو سکواډ دوی دلته ناوس خو 15 لوبغاړي ډیر خو چې دغه لوبډل کې ناو شوی وای هغه لوبغاړي چې دوی الته لوبولو نو دغه سکواډ د اتلس کسیزو لوبغاړو د سکواډ چې ټوټل تاسو سم ټول لوبغاړي هم شیر کړو د سره او تاسو په دغه کې خپل نظریه را سره شیر کړئ چې یار کم یو لوبغاړي ته نو په کار چې چانس دلته جوړ شوی او تاسو کم لوبغاړي په کارو چې باید دلته لوبول خپل رائے په کمنټ کې اتمنه سره شیر کړئ